بسم الله الرحمن الرحیم. د تضمین کیفیت اداره چې د یو نوي کال په نارادي خوا تاسیس شوې ده، موږ په دغه چوکاټ کې دوه امیرتونه لرو. یو د تضمین کیفیت په نوم باندې یو امیرت دی او یو د اعتباردهي په نوم باندې یو امیرت دی. د دغه دواړو د کاري لایحې په اساس باندې تضمین کیفیت امیرت دا ده چې د پوهنتونونو ټول هغه راپورونه، سالانه راپور چې کوم دی، مروري دورې راپور چې دی، د پور میعادي مسؤلیت هغه مسایل چې کوم دي، دا د تضمین کیفیت امیرت پورې تړاو لري. او وروسته د هغې څخه د اعتباردهي پروسه چې کومه ده، هغه بیا د موږ د اعتباردهي امیرت مربوط کار ده چې هغوی بیا پوهنتونونو ته اعتبار ورکوي. موږ په دې تیر یو کال کې چې کوم پلان لرلو، د هغې پلان په اساس باندې څو مسایل موږ په نظر کې نیولي. یو له هغې جملې څخه د دغه د تضمین کیفیت د پړاوونو جداوالی و چې موږ د اولې، دویمې او درېمې مرحلې جداوالی رامنځته کړلو او د هرې مرحلې لپاره موږ یو ځانګړی چارچوب او چوکاټ جوړ کړلو چې لله الحمد دغه پروسه زموږ تکمیل شوله. د دې ترڅنګ د تضمین کیفیت د کاري لایحې په اساس باندې هغه پوهنتونونه چې بشپړ اکاډمیک اعتبار یې اخیستی، هر کال د هغې بیا نظارت کیږي او بیا کتنې کیږي چې هغې پروسې ته موږ د حفظ سند اعتباردهي پروسه موږ وایو، چې هغه چارچوب هم موږ په دې تیرو څو میاشتو کې نوی کړلو، تجدید مو کړلو او په هغې کې د پوهنتونونو ټولو هغه پوهنتونونه چې هغوی اعتباردهي شوي دي، هغوی د مشورې او د هغوی د نظریاتو په اخیستلو سره موږ هغه پروسه هم تکمیل کړله. یوه پروسه د هغې له جملې څخه موږ چې اوس غواړو موږ د برنامه‌یي چارچوب یا چوکاټ جوړ کړو چې هره برنامه خپل یو چک لیست ولري. په هغې باندې انشاءالله الرحمن اوس کار شروع دی او تر جریان لاندې دی. د دې ترڅنګ زموږ تقریبا په دې تیر یو کال کې د 45 شاوخوا کې پوهنتونونه موږ د ارزیابي کړي دي چې د هغوی مو بازدید پروسه مو تکمیل کړې ده او د هغې ترڅنګ مو د 15 پوهنتونونه موږ اعتباردهي کړي دي چې دغه مختلفو مرحلو کې و. د ځینو پوهنتونونو لومړۍ مرحله وه، د ځینو دویم مرحله وه، د ځینو دریم مرحله وه او اوس هم په جریان کې انشاءالله الرحمن موږ د خپل پلان مطابق سږنی کال اراده لرو چې یو تعداد هغه پوهنتونونه چې هغه د تضمین کیفیت د ادارې سره خپلې عریضې ثبت کړي دي او د هغوی کارونه نهایي شوي دي، انشاءالله الرحمن چې د هغې د اعتباردهي په اړه باندې موږ تصمیم لرو. انشاءالله الرحمن په نږدې کې دا مسله زموږ حل شي. د هیواد ځوان نسل ته او ځوان کول ته موږ د دې اطمینان ورکوو چې انشاءالله الرحمن د افغانستان اسلامي امارت ټوله رهبري په ټوله کې او په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو وزارت رهبري چې کومه ده، هغه د دې ته په تلاش کې چې خپل پوهنتونونه په هغو نړیوالو معیارونو باندې برابر کړي چې څنګه د نړۍ نور پوهنتونونه په کومو معیارونو باندې په هغه په علمي برخه کې برابر دي. موږ هم په دې ته په تلاش کې یو او تر دې حده پورې هغه پلان او ترتیب چې کوم نیول شوی دی، انشاءالله الرحمن د دې په تطبیق سره موږ په دې وتوانیږو چې د افغانستان ټول پوهنتونونه، که هغه دولتي پوهنتونونه دي، که هغه خصوصي پوهنتونونه دي، هغه به د دې توانایي ولري چې د سیمه ییزه برخه کې او په نړیواله برخه کې د پوهنتونونو سره رقابت وکړي او خپل ځوانان په هغه علمي ګاڼه باندې سمبال کړي چې څنګه زموږ او تاسو د هیواد او څنګه زموږ او تاسو د اسلام او څنګه زموږ او تاسو د فرهنګ غوښتنه ده او د همغې سره سم به انشاءالله الرحمن د خپل وطن د ضرورتونو مطابق د خپلو ځوانانو د روزنې په برخه کې دوی کار کوي او لګیا دي. انشاءالله الرحمن په اطمینان او په ډاډ سره دا خبره کوو چې د لوړو زده کړو وزارت رهبري په خپل ټول توان سره د دې هڅه کوي چې د ځوانانو لپاره پرامنه او په ښه شکل باندې با کیفیته د تحصیلي نهادونو هغه ترتیب برابر کړي چې تحصیلي نهادونه زموږ او تاسو په ټول هغه معیارونو برابر شي چې څنګه زموږ تاسو د ټولنې ضرورت او غوښتنه ده. والسلام علیکم ورحمة الله.